بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. ملګرو یو ډیر ګران، یو ډیر خوږ ژبې شاعر ساجد محمد شایخ صاحب را سره ناست دی. د دوی نه به یو څو تپوسونه کوو، نو چېرته ځئ مو ویډیو د اخرې پورې وګورئ. ساجد محمد شایخ صاحب له اول خو ستاسو د ټیم راکولو یو جهان مننه. مننه مهرباني نوید ارماني صاحب، زه ډیره مننه کوم ستاسو چې دومره د لرې نه تاسو دلته زمونږ د غریب خانې ته راغلي، نو ډیره مهرباني. ساجد محمد شایخ صاحب، زه یو څو سوالونه ستاسو نه کوم. اولنی سوال خو زما دا دی چې ستاسو رسمي تعلیم څومره دی؟ رسمي تعلیم خو زما دا دی چې ما د یونیورسټي اف ملکن نه ما په پښتو کې 14 کړی دی، ایم یې کړی ده او په هغې کې په ټاپ 3 کې یم، او بیا د هغې نه پس مې د ایم فل لیډینګ ټو پی ایچ ډي دپاره، یعنې د پی ایچ ډي د سکالرۍ د هغې دپاره ما په پېښور یونیورسټۍ کې داخله واخیسته. نو بیا وروستو ایم فل بیل شو، پی ایچ ډي بیله شوه. نو کله چې ایم فل سر ته ورسېد نو ما په پښتو ایم فل کې ما بیا پېښور یونیورسټي ټاپ کړله، او بس لګیا یم اوس فی الحال په سکول کې استازي کوم، او د را روان وخت نه بیا خدای خبر دی. ډېر زبردست. ساجد محمد شایخ صاحب، زما دویم سوال دا دی، ستاسو چې کوم کتاب دی سرګند خزانه، دا په نصاب کې هم شامل دی؟ او جی بالکل ارماني صاحب، دا کتاب چې کوم دی سرګند خزانه، نو دا په 2015 کال کې ما لیکلی و، او دا الحمدلله دا چې کوم دی نو د مختلفو یونیورسټو په پښتو نصاب کې شامل دی. لکه اوس د عبدالولي خان یونیورسټۍ د ایم ای په کورس کې دی، د ملکن یونیورسټۍ د بی ایس په کورس کې دی، د مردان کالج د بی ایس کې دی، داسې د نوري یونیورسټۍ د اسلامیه کالج یونیورسټي چې کومه ده نو د هغې په ایم فل کورس کې شامل دی، او دغسې په نورو کالجونو کې هم ښودلی کېږي. دا په 9 بابونو باندې مشتمل کتاب دی، او 9 واړه بابونه د پښتو دا مختلف موضوعات دي، او هر یو ځان له د پښتو ادب دپاره ضروري دی، او خاص کر بیا د هغه کسانو دپاره کوم چې څوک چې تعلیم حاصلوي، او څوک چې نه، څوک چې سبق وایي، او څوک چې صرف شعر و ادب زده کول غواړي، د ټولو دپاره یو شان ضروري دی، او د هر چا د خوښې پکې مختلف بابونه دي. ډېره زیاته مهرباني. ساجد محمد شایخ صاحب، زما دریم سوال دا دی چې تاسو تر اوسه پورې په کم صنف کې کار کړی دی؟ ما په نظم او په نثر دواړو کار کړی دی، او په دې نظم او نثر دواړو کې بیا مختلف صنفونه داسې دي چې په هغې باندې ما کار کړی. لکه اوس فرض کا د شعر د نظم چې کوم اصناف دي، نو په هغې کې د نظم په مختلفو قسمونو، آزاد نظم، معرا نظم، او مقفا نظم، نثري نظم، په دې څیزونو مې کار کړی دی. هایکو مې لیکلي، ټپه مې لیکلي، چاربیته، غزل، او دغسې قصې مې لیکلي دي. نور مې هم داسې کارونه کړي دي. بل دا چې ځینې غزلې مې د اردو نه پښتو ته، او د پښتو نه اردو ته هم ترجمه کړي دي، یعنې ترجمې مې هم کړي دي. نو په مختلفو صنفونو باندې چې کوم دی، او د دې نه علاوه په نثر کې مې هم مختلف صنفونه لیکلي دي، خو زیاته توجه چې زما کومه ده نو هغه بیا پښتو ګرامر ته ده که نه، ځکه چې د ژبې هغه اصلاح پکې کېږي. نو په دغه وجه باندې ما په نظم او نثر کې په ډېرو صنفونو باندې کار کړی. ساجد شایخ صاحب، یو بله پوښتنه لرم. لاول خو د تاسو ته ډېر زیات مبارک شي، خبر شوم تاسو خپل چینل کولاو کړی دی. ستاسو چینل په څه نوم باندې چلیږي؟ د دې ملګرو سره لږ واضحه کړئ. دا ارماني صاحب داسې چلو چې ما ته ډېرو کسانو به د ډېر وخت نه وي چې په هغې کې ما ته به په خپل نوم باندې چینل چې د ستا د ادبي تنده چې د دې د نورو کسانو د زده کوونکو ادبي تنده ماته شي، او ته چینل شروع کا په هغې کې د زمونږ د یو ملګری ښاغلی سجاد علي ټکر صاحب دی پکې بیا له ټولو نه مخکې و چې ما ته به وی بیا راته وی چې داسې وکړه دا شروع نو د دې او د دې نه علاوه نورو ملګرو هم نو په د دې د غوښتنو مطابق هغه چینل چې دی نو هغه ما شروع کړ د ساجد شایق په نوم باندې. په انګریزي کې چې کله ساجد شایق ولیکلی شي که نه،
نو په دغه نوم باندې زما د یوټیوب چینل هم دی او د فیسبوک چې کوم پیج دی نو هغه هم په ساجد شایق په نوم باندې دی او زما خپله کوشش دا دی چې ان شاء الله د دې نه به زه هر قسم ادبي معاملې هر قسم ادبي څیزونه به د دې نه خورم لکه اوس فرض کا صرف مشاعرې شعرونه نه دغه هم د دې نه علاوه نور څه ادبي خاکي د هغې نه علاوه په املا باندې باس په نورو ادبي اسناپو باس خلکو ته چې څومره ضرورت په ادب کې ما ته پته را ما ته خو محسوسېږي ځکه چې زما خو په دې ادب کې تقریبا 13 کاله وشو نو ما ته دا ضرورتونه د دې ادب معلوم دي نو په دې به انشاءالله وخت په وخت هم د دې ساجد شایق د نوم د چینل نه به دا خورېږي که خیر ډېر زبردست ساجد شایق صاحب الله پاک دې تاسو له طاقت درکړي تاسو حالانکې وزګارېده هم نشته دی ستاسو مصروفیات ما ته پته ده خو بیا هم تاسو یو سوچ لرئ یو فکر لرئ چې یاره زه کوشش به کوم چې د خپل اواز په ذریعه باندې د چینل په ذریعه باندې چې څومره هم د ادبي ملګري دي چې د هغوی سره وخت په وخت باندې مخامختیا راشي ډېره زیاته مهرباني ساجد شایق صاحب کتونکو ته که لږ دې څه شعرونه ډالۍ کړو نو ډېر وښایي صحیح ده زه دا کار به هم پکې وکړم زه ساده وم څه راتلو د محبت چل زه ساده وم څه راتلو د محبت چل ما ته سترګو دې رازده که د ولفت چل پوغ هنر لري عمومه ځواني دی پوغ هنر لري عمومه ځواني دی او درښودلی یې په زړو د سلطنت چل پرورده چې څوک له دغسې ماحول شي پرورده چې څوک له دغسې ماحول شي زده کوي به خامخا د بغاوت چل په دنیا د دې عظیم دولت مالک یم په دنیا د دې عظیم دولت مالک یم چې په لاس مې دی د مینې محبت چل په دنیا د دې عظیم دولت مالک یم چې په لاس مې دی د مینې محبت چل او مقتده شایق ګوره خوشامد کولی نشي شایق ګوره شایق ګوره خوشامد کولی نشي دله نه ورځي د دغه عبادت چل او زه ساده وم څه راتلو د محبت چل ما ته سترګو دې رازده که د ولفت چل ډېر زیات ښکلی ډېر زیات مزېدار په یو غزل په یو څو شعرونو باندې خو به ساجد محمد شایق صاحب نه معاف کو نه به پرېږدو نو نور شعرونه هم د دې ملګرو سره شریک کړه مننه ارماني صاحب د مزاج د نزاکت حساب نشي د مزاج د نزاکت حساب نشي په سپین مخې د سیلاب د ملغلرو نن پردیس کې د وطن خوبان را یاد شول خوبان را یاد شول باد ووایه په باب د ملغلرو ستا یوه خبره ملغلره څنګه وکړمه کتاب ستا یوه خبره ملغلره څه به وکړمه حساب د ملغلرو او د پښتو د احسان پیټي لاندې ټیټ ځم ټیټ زم یم ګډ شوی په دریاب د ملغلرو او حمزه خانه یو شعر پکې داسې دی چې د ګلاب او د رخسار د څه نسبت دی د ګلاب او د رخسار د څه نسبت دی کوتي لال کوي جواب د ملغلرو ستا په سرو شونډو خندا مې زړه غني که خندا مې زړه غني که شلو پورته سور نقاب د ملغلرو چې یوازې یم د ژوند په اوږو بار یم خپه دې مشه په رکاب د ملغلرو او د بې قدرو خوا کې اوسې غذا وشوه د بې قدرو خوا کې اوسې غذا وشوه قیمت کم نه که تراب د ملغلرو ایازي خویونو پویه کړې شایقه ایازي خویونه پویه کړې شایقه په خبره او حساب د ملغلرو او د مزاج د نزاکت حساب نشي په سپین مخې د سیلاب د ملغلرو مننه او د دې کتونکو هم ډیره مننه چې د اخره پورې د ویډیو وکتله نو د دې هم ډیره زیاته مننه ډیره مهرباني او د دې چینل نه د ساجد شایق د دې چینل نه به د را روان وخت دپاره هم که خیري تاسو په مختلفو موضوعاتو باندې به که خیري تاسو ادبي پروګرامونه دستوري دا به د دې نه ګورئ ډېره زیاته مننه ملګرو ساجد محمد شایق صاحب چینل خامخا وزټ کړئ
ځکه الحمدلله که د ادب په لحاظ سره وایې نو د ساجد محمد شایق صاحب سره ډېره زیاته پوهه ده. الله پاک دې نصیب کړي زه وایم چې تاسو ته به ډېره غټه فایده وشي. بل که زه د ساجد محمد شایق صاحب مخکې ویم نو کیدای شي هغه خوشامند چې ورته وایي هغه خبره به په منځ کې راشي، خو دې جونګړې ته دې دومره سیټ ته ځای ته ساجد محمد شایق صاحب خواله چې څومره غټ غټ شاعران راځي صرف اور صرف د سلام له، نو زه هم د لیدو او د نه لیدو ډېر فرق دی، خو انشاءالله په راتلونکي وخت کې به په چینل باندې تاسو دغه ټول شاعران ګورئ. ساجد محمد شایق صاحب سره به ناستې کوي او تاسو ته به انشاءالله دغه ویډیو د ساجد محمد شایق صاحب د چینل نه کیږي او تاسو به ګورئ او ډېره پوهه انشاءالله په هر موضوع باندې به تاسو سره خبره کوي او هغه به تاسو ته مخې تک دی چې کوم هم ضرورت وي ساجد محمد شایق صاحب ته پته ولګي چې د دې ضرورت دی، د دې خبرې د دې موضوع په ادب کې د دې ډېر زیات ضرورت دی، نو انشاءالله هغه ټولې ویډیوګانې هغه ټولې خبرې به تاسو صرف اور صرف د ساجد محمد شایق صاحب په چینل کې ګورئ. په کمنټس کې در سره د دوی لینک شریک کوو او چینل لینک هم در سره شریک کوو، نو چینل لازمي وزټ کوئ که د پښتو ادب سره لګاو ساتئ. ډېر زیات خوندور شعرونه هم ترې واورېدل. په دغه دعا ما ساجد محمد شایق صاحب له اجازت راکړئ چې چېرته مې الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته. د لوی الله په امان.